هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون یو څلوېشتم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د ضرب د عملیې په مفهوم باندې پوهېدل دي. راځئ چې ټول سکرین ته متوجه سو. آیا تاسې پوهیږئ چې ضرب څه شي ته وایي؟ ضرب د مساوي عددونو د جمع کولو لنډې طریقې ته وایي. د ضرب کلمه عربي ژبې کلمه ده او معنا یې وهل دي. په اصطلاح کښې ضرب د مساوي عددونو د جمع لنډې طریقې ته وایي. مثال: که درې ماشومان وي او هر یو دوه بالونه یا ګینان یا هم توپونه ولري، ټول به څو بالونه وي؟ لومړی به یې د جمع په طریقه معلوم کړو. درې تنه دي او هر تن دوه بالونه لري. لومړی ماشوم دوه بالونه لري، موږ به دوه ولیکو، د جمع نښه به ولیکو، او د دوهم ماشوم د بالونو شمیر چې دوه دی هغه هم لیکو. اوس نو د درېیم ماشوم د بالونو شمیر چې هغه هم دوه دی ورسره جمع کوو یې. د ټولو بالونو شمیر په لاس راځي چې عبارت له 6 څخه دی. په پای کې وینو چې ټول 6 بالونه دي. دلته تاسې ښه متوجه سئ. له ټولو ماشومانو سره دوه دوه بالونه دي. نو دا چې بالونه مساوي دي، موږ په ضرب سره اسانه د ټولو بالونو شمیر پیدا کولی سو. اوس نو تاسې فکر کوئ چې طریقه یې څه ډول ده. طریقه یې داسې ده چې لومړی ماشومان حسابوو. څو تنه دي؟ 3 تنه دي. 3 لیکو. له هر تن سره دوه بالونه دي. نو د کسانو شمیر چې 3 دی د بالونو له شمیر چې 2 دی له یو بل سره یې ضربوو په لاندې ډول. 3 ضرب 2 مساوي کیږي په 6 سره. ومو لیدل چې په دواړو عملیو کې یو ډول جوابونه په لاس راغلل، خو د ضرب د عملیې جواب چټک او آسانه و. راځئ یو بل مثال حل کړو. 2 موټران پر سړک روان دي او په هر موټر کې 15 شاګردان ناست دي. په دواړو موټرانو کې به ټول څو شاګردان وي؟ لومړی به د موټرانو شمیر ولیکو چې عبارت له 2 څخه دی. د شاګردانو شمیر لیکو چې 15 دی. اوس تاسې متوجه سئ، موږ وینو چې دلته د موټرانو شمیر 2 او د شاګردانو شمیر 15 دی. په هر موټر کې 15 زده کوونکي دي. نو دا چې 15 او 15 مساوي دي، موږ یې د ضرب په مرسته په اسانۍ سره حل کولی سو. راځئ چې دواړه عددونه سره ضرب کړو. 2 به له 15 سره ضرب کړو، په نتیجه کې 10 په لاس راځي. نو موږ ویلی سو چې جواب یې 10 دی او ټول زده کوونکي 10 تنه دي په دواړو موټرونو کې. په یاد ولرئ که چیرې په یو موټر کې 15 تنه او په بل موټر کې 4 تنه وي، بیا یې د ضرب په مرسته نسو حل کولی، ځکه چې عددونه مساوي نه دي. او موږ د درس په پیل کې زده کړل چې ضرب یوازې د مساوي عددونو د جمع کولو لنډه طریقه ده. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د ضرب د عملیې علامه وپېژنو او په سوالونو کې به یې د ځای پر ځای کولو قوانین زده کړو. په مخه مو ښه.